دوستانو د افغان اتلانو د تېرې شپې د بنګلادیش په وړاندې چې کومه بریا خپله کړه د هغې یوه صحنه زه له تاسو سره شریکه کوم. تاسو یې وګورئ، ډېره په زړه پورې صحنه ده. له بریا نه بعد چې کوم کپ دوی ته ورکړل کېدی او کومه ویډیو چې سوې ده، هغه ویډیو زه له تاسو سره شریکه کوم. دیم پرون ډېره ښه لوبه وکړه عمرزي، په زړه پورې لوبه یې وکړه. څومره د خوشحالۍ ځای ده. دا کوچنی به ما په خیال د محمد نبي زوی وم. نوین نسته، ما داسې ډېر خوند راکوي په د افغان لوبغاړو کې نوین الحق ته، ځکه چې جواب یې نرسي. څو افغانۍ دي؟ ماشاء څومره خوند کوي. شملور خو به وینئ چې پکې ولاړ دی. ماشاءالله اوس یې خوند دی. څومره د خوشحالۍ ځای ده. افغان اتلان څومره خوشحالي احساسوي. دې ته د قزنفر او دا د اسماعیل کینو ډېر بختوال کس دی. اوهو ته ښکارې. که دوستانو دا ویډیو تاسو ته ولګوه، په دې کې مطلب هم دا و، تېره شپه خو تاسو لوبه وکړه د افغانستان داسې په زړه پورې لوبه یې وکړه، ډېره خوندوره لوبه یې وکړه ګوربز. او دا خو یو متل هم سوی دی، ګوربز دا خصوصیت لري، که چیرې ګوربز د افغانستان لپاره وچلیږي د مقابل ټیم خانه ور خرابوي، لکه تاسو چې ولیدله. او که ګوربز نه وچلېدی، آوټ سو، له میدان له ډګر څخه ووتی، نو پوه شه چې د خپل ټیم خانه یې ور خرابه کړه. ګوربز ډېره ښه لوبه وکړه، 101 رنزونه د پوره کړو، او ورسره سره عمرزي ډېره ښه لوبه وکړه، او ورسره سره ولسمشر چې ورته ویل کېږي محمد نبي دومره ښه خوندوره لوبه وکړه، که تاسو سوچ او فکر ورته کړی وي. دغه څو رنزونه چې دې پوره کړو، ډېر په غیرت په مېړانه سره په اخرني کې ګوره چې داسې اورونه هم لېږي او رنزونه هم داسې سره مقابل وي، دا یقیني سړی ډېر تر پرېشر لاندې راځي. خو عمرزی خو له وخته لا ولاړ و، هغه لا بیا هم دغه عمره کې اموخته و. دی چې تازه ورته راغی، یقیني په ډېر ډاډه زړه سره یې وکړه، په ډېر غټ زړه سره یې وکړه، او داسې خوندور رنزونه یې پوره کړلو چې دواړه ناټ آوټ مثلا ولاړو، نه دي آوټ شوي، او هغه کم خپل تعداد چې اوس یې هغه بنګلادیش دی په مقابل کې ورته ایښی و، هغه ډېر په مېړانه په غیرت سره پوره کړی. افغانانو یقیني دغه ستره بریا خپله کړه، پر خپل ناموس یې کړه، ډېر دې ورته مبارک وي. بنګلادیش
دا د کوچنی ټیم نه ده. ګوري هغه دا تر افغانستان یې غټه وایي، تر افغانستان یې بره وایي. دی وایي زه دې له افغانستان سره مثلا کله زه میچونه کوم تر دې زه لوړ یم، په لیست کې دې لوړ راځم. خو هغه افغان اتلانو داسې سبق ورکوي چې د غرور هغه ښکر یې ورمات کوي. په دغه یو کال کې به شاید یا په 2 کالو کې، په یو کال کې شاید له ایرلینډ ورته ویل کېږي، له دغه شه هم داسې دی سیریزه وګټله، له ساوت افریقا ګوري چې ډېر غټ ټیم د کوچنی ټیم ده نه، له هغه سره یې هم وګټله سیریزه. او دغه درېیم داسې بنګلادیش ورته ویل کېږي، له دغه شی هم سیریزه وګټله. هغه اسټرالیا چې غرور به یې تل کاوه، هغه ته ښیم د اکتوبر په میاشته کې ماته ورکړله، خو سیریزې ته دی نه تیارېږي. دی وایي چې افغانستان کې د ښځو ټیم نشته، افغانستان کې وایي د ښځو ټیم نشته. نو داسې ورځ به راځي چې بیا به دی زارۍ افغانستان ته کوي چې له ما سره سیریز وکړه. افغانانو بیا دغه خبره ورته کوي چې تاسې دا خبره کړې وه، ته پر خپله خبره ولاړ که نه ولاړ، تاسې له افغانستان څخه د سیریز بایکاټ کړی و په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. تاسو سوچ او فکر وکړئ چې اسلام به ښه حقوق و ښځو ته ورکوي که به کافر ورکوي؟ نو اوس به اسټرالیا والا ښه حقوق و ښځو ته ورکوي که به افغانان ورکوي؟ افغانان خپلې ښځې مستورې پټې په خپلو کورو کې ساتي، او اسټرالیا والا و ډولو ته ګډوي، د خلکو په مابینځ کې ګډوي، په ګروندو کې ګډوي. د افغانانو ښځې الحمدلله تر اوسه چا نه دي لیدلي، که لیدلي هغه دی په پرده کې، په عزت کې. تاسو د په هر ځای کې ګډېږي ځکه چې تاسو کفار یاست، تاسو خوښوئ دغه. انشاءالله یوه ورځ به دا غرور هم د اسټرالیا ده ورماتوي. نو د دغه بریا دې ډېر ټول افغان ملت ته مبارک وي.